السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مسئ. د ریاضي مضمون دریم پړاو 14 درس ته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس موضوع مو د دوه رقمي عددونو څخه د داسې دوه رقمي عددونو تفریق کول دي چې صفر ونه لري. راځئ چې راپیل یې کړو. نن به موږ زده کړو چې څنګه دوه رقمي عدد له یو بل څخه منفي کړو. د منفي کولو لپاره لومړی د راسته خوا څخه پیل کوو چې دا د یویزو ځای دی. بیا لسیز خانو ته ورځو. که په یویزو کې د پورته شمیرې څخه لاندې شمیره لویه وي نو له لسیزو څخه یو پور کوو. راځئ چې یو مثال وګورو. مثال له 15 څخه 22 کموو. لومړی یویز خانې تفریق کوو. دلته د لوړ عدد یویز 15 او د لاندې عدد یویز 2 دی. له 15 څخه چې 2 کم کړو 3 پاتېږي. دوهم اوس لسیز خانې تفریق کوو. د لوړ عدد لسیز خانه کې 9 او د لاندې عدد په لسیز خانه کې 3 لرو. له 9 څخه چې 3 کم کړو حاصل یې 4 پاتېږي. نو د سوال جواب 43 شو. دوهم مثال د پور اخیستلو حالت. له 2 څخه 49 کموو. لومړی یویز ته راځو. له 2 څخه 9 نسو کمولی. نو د 2 څنګ ته چې د 8 عدد دی له هغه څخه یو پوروو چې په نتیجه کې یې 12 کیږي. اوس له 12 څخه 9 کموو چې په پایله کې 15 پاتېږي. دریم یویز خانې مو تفریق کړلې. اوس لسیز ته راځو. په لسیز خانه کې مو له موجودو 8 څخه یو پور کړی وو. نو اوس دلته 9 پاتې دي. له 9 څخه 4 کموو چې حاصل یې 3 کیږي. په پای کې د سوال نتیجه 15 ده. ګرانو زده کوونکو اوس به تاسې قلم او کتابچه راواخلئ. زه به پر تخته څو تمریني سوالونه ولیکم. تاسې هم راسره ولیکئ او په کورونو کې به یې سم جوابونه پیدا کړئ. آفرین. دا چې تاسې ټول اماده یاست نو راځئ چې سوالونه ولیکو. لومړی سوال له 45 څخه 28 کم کړئ جواب یې په لاس راوړئ. دوهم سوال له 93 څخه 56 کم کړئ. دریم سوال له 1 څخه 49 کم کړئ. څلورم سوال له 7 څخه 33 کم کړئ. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به د جمع او تفریق عملیو اړوند عبارتي سوالونه حل کړو. د خدای په امان.